سپارا پوینو سرادا د مولا غخی پرتی دی د مسجد دی ولړنګ شوی د قرآن پاڼې سی زاله سپارا پوینو سرادا د مولا غخی پرتی دی د مسجد دی ولړنګ شوی د قرآن پاڼې سی زاله سپارا پوینو سرادا د مولا غخی پرتی دی سترګې بار پتړ موخ کو زړونه ډک دل خفګانا خلق یو خپل خوا ګوري سر پچغو دی حیرانا د سور شولو یا خدایا مسجد کوما گنا وکړه چې زرا 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 شو مولا سان روا وکړه خړ محراب پلوګو تور دے منبر پروت دے دړې واړې کتابونه پاڼې پاڼې غلبلې چغنارې دی د مسجد دی ولړنګ شوی د قرآن پاڼې سی زاله سپارا پوینو سرادا د مولا غخی پرتی دی ولی هر ورځ دی چمکی ویر ماتم وی او غوغاوی ولی هر تجربه زا مونږ په خوار پښتون خواوی یتیمان پردا چې سمرا کونډې پورې پزر ګونو د خیرات کسوړې لاس کې خويندې ګور پروډونو هر ساعت مرتم خوي هر ورځ کېږي چاودانې نرختون پوهنتون نتر اخلاص مدرسې دی د مسجد دی ولړنګ شوی د قرآن پاڼې سی زاله سپارا پوینو سرادا د مولا غخی پرتی دی دغه څوک دی چې را درومي د کومې نظریې دی ځان وژنه ثواب بولي د کومې فلسفې دی نه اسلام کې داسې شته دی نه کافر د دې قایل دی نو بیا چا تربیه کړې دغه ظلم قاتل دی ځان تخپل دوزخ سنگار کړي دنیا هم کړي خپل ورانه بلته هم بچي یتیم کړي دوی د کومیا کې دی د مسجد دی ولړنګ شوی د قرآن پاڼې سی زاله سپارا پوینو سرادا د مولا غخی پرتی دی پښتانه د اختلاف په
خراب رنز باندې اخته دي د یو بل مرګ ته خوشاله له خوښي نه ګډې دادي مونږ ولې تقسیم شوې قبیلې دي او ګوندونه ولې نشو متحد چې شو مضبوط لکه دا غرونه که یو موټی پښتانه شو د دښمن ژړا به ګورې نبیل را د بیایي ګوره چې د چا چړې تیرې دي د مسجد دیوال ړنګ شوی د قرآن پاڼې سي ځلې سپاره په وینو سره ده د ملا غوښې پرتې دي اوریدونکو دا شعر په غږ د سیاد مراد کلام د ډیر ګران ډیر محترم نبیل راد او فرمایش کړی محترم ورونو تیر مروت او انتظار مروت. السلام.